بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. نورون داخل موتاش إيمان دي الله رب العزة حضور تورزوه آلتبا الله تمكسو جوابكو الدنيا كاروبارونا كجمك جوانان دي كسپنگری دي ريالو او دي درهم پښتنه جنې وکوا په الحال جواب درکوي درهم په دومره ده ریال په دومره ده ډالر په دومره ده فرانکای شي په دومره ده ولی موږ تاسو هغه روپو ته ځان محتاج ګورو موږ تاسو د اوریدل دي اولاد نفقه فرض ده دي عيال نفقه فرض ده نو دغه فرض بس په ځای کوو ټول فرض را نه پاتې هم دغه فرض نه پرکی نو دومره کې ماهر یو چې د عمر بمدوره په دنیا کې نه پاتې او د کرولا او د اربا او حساب د لکاو حساب 15 میلیارډ کې کوو نه کې خطا کیږي اما په اسلام کې مګری سپینې شوې موږ تاسو کم از کم په دا کلمه نه یو خبر موږ تاسو په اسلام په هغه منځ باندې نه یو خبر موږ د دې خلیفہ سمارک الله دې په امت کې برکت کړي ډېر لوی اجتماع ډېر غټ مخلوق وي کله کله ورته وایي په دې اجتماع کې ډېر سپینګری ناست خو کو اوس ورته شي په دې منځ کې څو فرض دي څو واجب دي څو سنت دي څو مستحبات دي جواب را نه ورونو موږ تاسو دي الله بندگان دا باید موږ تاسو عقیده وي چې که په دنیا کې زر کاله ژوند زه ولرم او هر څومره دنیا دې ما ډېره شوه هر څومره سړي دې ما ډېر څه هر څومره قدرت دې ما زیات څه داسې یو ذات ته روان یو چې هلته بیا دا بادشاهي نه چلېږي هلته صرف او صرف چې کوم د هغه خپل عمل چلېږي نو وروڼو دې موږ تاسې ښځې او نر باید په دې باندې فکر وکړو چې الله پیدا کړي یو الله خو چې نه یې پیدا کړي موږ تاسې یو مزدور ته 1000 روپۍ نه ورکوو چې هغه کار راته ونه کوي له هغه نه خدمت وانه کړو هغه موږ ته مزدوره ونه کوي 1000 روپۍ ګورم یو مزدور ته نه ورکوو دا دې موږ تاسې دومره قیمتي وجود چې دا هر اندام ته فکر وکوي که د دنیا په حساب باندې چې په قرآن والله که پیدا کړي دا دومره قیمتي اندامونه الله خوښ را کړي دا دومره بهترین ژوند الله خوښ را کړی الله رب العزت ته ګوره له موږ نه یو څه غواړي که دې موږ خوندمند دي او که دې موږ نارینه دي باید په دې باندې فکر وکوي چې زه الله خوښ نه یم پیدا کړی داسې موږ تاسو سره دغه فکر پیدا کیږي چې الله له موږ نه څه غواړي د ما ژوند د څه دپاره ده ورونو به هلته موږ تاسې پوهېږو چې کله د علماو سره خو څه تعلق پیدا سي بیا ورونو د خدای پاک یو عظیم احسان ده له یوې خوا چې ورته وګورو دغه موبایل دغه شیونه بیا خاص کر ځوانان ملګري غریبان چې استعمالوي الله دې رحم وکړي اکثره سینما ځینې جوړه ده خو که دغه ملګری فکر وکوي چې دغه موبایل چې زه غلط استعمالوم ولې په دې باندې الله دې نه زده کوم داسې دغه یوه ګانټه او 2 ګانټه حتی مې ملګري داسې موږ لیدلي دي شکایتونه غریب کړي له علاجه دي وایي ماخستن چې کله مو پرېوځو دغه موبایل راواخلو تر سهاره پورې او ازانګه پورې موږ په دې باندې لګیا یو ژوندم تباه ده خپله ښځه رانې پاتې ده خپل ماشومان رانې پاتې دي نو دغه ملګری دغه ځوان دا فکر وکوي چې زه دغه ټوله ورځ 1 ګانټه او 2 ګانټې په همدغه موبایل باندې تېروم او هم دنیا تباه کېږي هم آخرت تباه کېږي ولې په دې کې زه نیک شی نه ګرځوم ولې دغه زه مدرسه نه جوړوم ولې په دې کې د علماو بیانونه نه غږوم ولې په دې کې زه خپلې ښځې ته خپلو بچیانو ته سریالونه او ډرامې غږوم ولې د الله قرآن ورته نه اوروم ولې د علماو بیانونه ورته اوروم ورونو دا د الله احسان په دې معنا باندې بولم که انسان سره فکر پیدا سه د موږ تجربه د موږ الحمدلله ډېرو زموږ ته معلومات له دغه موبایلونه یو خیال ورته یم خلکو دومره ګټه واخیستله چې د مدرسې غوندې ګټه ځینې واخیستله کفارو خو ګوره دغه صنعه وکوله هر جوب ته موبایل را ورساوه مقصد صرف او صرف همدغه ده چې مسلمانان چې کوم دي هغه ګمراهان دي هغه د الله د جنه باغیان دي هغه ښځې او نر چې کوم دي په داسې اعمالو باندې لګیا کړي چې د الله دین ځینې پاتې شي خو که ته رښتیا مسلمان یې تا سره واقعي د الله رب العزت خوف او ویره وي او ته په دې باندې ایمان لرې د الله حضور ته ورځم الله به له ما نه پوښتنه کوي نو د شیطان ملا ماته که د کفارو چې په کوم نیت باندې دغه موبایل جوړ کړی ده ته په هغه نیت باندې مه استعمالوه ته په دې نیت باندې استعمال کړه زه خپل رب په دې باندې راضي کړم زه د الله له دین نه خبر سم دنیا به دې هم برابروي آخرت به دې هم برابروي
او که خدای مکه یو سړی چې په ښه بد باندې پوه شي نو بس دنیا ده او دنیا ده اخر از جوانی تاثیری از پیری تا بقای په ځوانۍ کې خو شیطان دا روز راچولی دی ځوان یم په دې وخت کې چا بزرګي نه دي کړې خو نو په سپینه ږیره به څه کوې هلته شیطان څه درته وایي تر څه وخته پورې په همدې مستي په همدې لوفرې کې وخت تېروه ورونو موږ او تاسې مکلف یو که زر کاله ژوند هم ولر ما درته وویل چې اخر دې الله حضور ته ورځو بیا د خزان ظالم شو ښکار یو ګلابي جانان می نمی هیریږي رانه وړی د مرګي جانان می